د انټارکټیکا دی یو داسې بریاعظم چې د پیړیو ورسې د انسانانو لاسرسی لري او یو لویه میسټري پاتې شوي. که هغه د بیلډ واټر فالز وي، عجیب مخلوقات وي، د ځمکې لاندې لیکونه وي، یا د یخ لاندې پټ پخواني ښارونه، دا ټول د انټارکټیکا د نړۍ تر ټولو میسټریز ځای جوړوي. دلته داسې ډېرې لیجنډونه او رازونه دي چې تر نن پورې هیڅ سولوشن نه دی موندل شوی. انټارکټیکا یوازینی بریاعظم دی چیرته چې هیڅ انسان پرمننټ ژوند نشي کولی، ځکه چې د دې ټمپریچر -90 ډګري سیلسیس ته ښکته کیږي. همدا راز دلته 300 کیلومتره پی اور د یخسات طوفانونه راځي چې دا ځای لا هم ډینجرس کوي. خو حیرانوونکې خبره دا ده، دا د نړۍ تر ټولو ډراسټ بریاعظم هم دی. دلته دومره لږ باران کیږي چې دا یو ډیزرټ ګڼل کیږي. په ټول کال کې یوازینی 50 ملي میټره باران کیږي. سره د دې سختو حالاتو د پیړیو ورسې لوی پاورز د دې بریاعظم د کنټرول کولو هڅه کوي. که تاسو میپ ته وګورئ نو مختلف هیوادونه د انټارکټیکا مختلفې برخې خپل حق ګڼي. مثلا فرانس، ناروې، استرالیا، برطانیا، چیلي، ارجنټینا او نیوزیلینډ د دې ځینو برخو کلیم کوي. خو اصلي خبره دا ده، په دې یخنۍ ځمکه کې داسې څه رازونه پټ دي چې د نړۍ سوپر پاورز یې کنټرول غواړي. نن به موږ انټارکټیکا څو حیرانوونکي میسټریز پړو او دا به هم وګورو چې دا تر ټولو پهله چا ډسکور کړو. انټارکټیکا چا ډسکور کړه؟ دا پوښتنه چې انټارکټیکا تر ټولو پهله چا موندلي، د دې جواب ډیپینډ کوي چې تاسو له چا پوښتنه کوئ. برټش وایي چې دوی تر ټولو پهله موندلي، خو رشنیز دا دعوه کوي چې دوی له مخکې هلته رسېدلي وو. خو دا حیرانوونکې خبره ده، انټارکټیکا د زرګونو کلونو نه مخکې یوناني پلایسز ارسطو هم ذکر کړې وه. هغه ویل چې ځمکه راوند ده او نارت پول او ساوت پول د یو بل ریفلیکشن دی. په 2021 کې د رایل سوسایټي اف نیوزیلینډ یو ریسرچ خپور شو چې پکې ویل شوي وو چې د پولینیشینز آیلینډ موري خلک شاید تر ټولو پهله انټارکټیکا ته تللي وو، ځکه د دوی په زړو کیسو کې د یو داسې یخني ځای ذکر شته چې د ځمکې د ساوت لینډ سره موجود دی. خو دا ریکارډ هیسټري مطابق د برټش نیوز افیسر جیمز کیک هغه یورپین وو چې د انټارکټیکا سره تر ټولو نږدې رسېدلی وو. خو کله چې هغه یوازې 130 کیلومتره لرې وو نو خپله کشته یې بیرته وګرځوله، ځکه چې د سمندر یخ آیس برګز دومره لوی وو چې د سیلنګ یې ناممکنه وو. انټارکټیکا حیرانوونکې ډسکوري. د امپریل کالج اف لندن ساینټیسټ دلته داسې پولز موندلی وو چې دا ښیښې 90 میلیونه کاله وړاندې وو. انټارکټیکا یو ګرم ځای وو چیرته چې ډیسپارسیټیز وو. هغه ځینې داسې انټیکس موندلی وو چې یوازې ورم کلایمیټ کې ژوند کوي. انټارکټیکا کې د 3 کیلومتره تیک آیس لاندې 400 نه زیات لیکونه موجود دي چې خپل یو جلا ایکو سیستم لري. دلته داسې سمندري مخلوقات موندل شوي چې د دنیا کې بل هیڅ ځای کې نشته، لکه جاینټ سپایډرز او سی ترو جیلی فیش. انټارکټیکا کې میکمرډو ویلي کې یو لیک نه سور رنګ واټرفال راوتی چې داسې ښکاري لکه وینه. د ریسرچ مطابق د واټر د آیرن نه ډک دی چې کله د اکسیجن سره ریاکټ شي نو زنګوهلي کلر ته بدلیږي. په 1992 کې د یو ایس جیولوجیکل ډپارټمنټ دلته 500 بلیونز بیرلز نیچرل ګیس او آیل رولز موندلي. خو نن سبا د آیل او ګیس نه زیات ریلز ارت منزلز ویلیبل شوي دي. دلته د نودیمم، ډسپرونیشنیم او تریبیم لکه منزلز موندل شوي چې الکترونیک ډیوایسز، بیټریز او الکتریک کار کې استعمالیږي. همدا وجه ده چې چاینا، امریکا او روس انټارکټیکا کې خپل پریسز زیاتوي. انټارکټیکا
د یخ لاندې نور هم ډېر رازونه لري چې شاید راتلونکي وخت کې ډسکور شي، لکه څنګه چې ګلوبل وارمنګ زیاتیږي، د انټارکټیکا یخ هم خړ کیږي او له دې سره نوې ټریډ روټس او ریسورسز پیدا کیږي. اوس پوهه دا ده آیا د نړۍ پاورفل نیشنز به دا ریسورسز یوازې د خپلې فایدې لپاره کاروي او که دا سیمه به تل د ساینټیسټ لپاره یو ریسرچ سټیشن پاتې شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ لاندې کمنټ کې خپل نظر راکړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک او سبسکرایب مه هیروئ. انشاءالله په یو نوې ویډیو کې به ډېر ژر ملاو شو. اوس ماته راکړئ اجازت. د الله په امان.